هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی. د دفتر ریاست چې له وزارتونو، ورزشي فدراسیونونو، ورزشکارانو او خلکو سره د ارتباطي پل حیثیت لري چې د عمومي ریاست او مراجعینو اجرایه کارونه پر مخ وړي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د دفتر ریاست په چوکاټ کې 2 امریتونه چې د اسنادو او اړیکو او د ولایتي چارو د همغږۍ امریت او 3 مدیریتونه د اسنادو او اړیکو، تشریفاتو او د مراجعینو خدمتونو مدیریت او ارشیف فعالیت لري. ټول هغه اسنادونه او مدرکونه چې دغه ادارې ته راجع کیږي د دفتر ریاست له لوري په یو منظم شکل په یو فایل کې راټول او د هر سند تر مطالعې وروسته مقام ته وړاندې کیږي چې له هدایت وروسته اړوندو څانګو ته په مکتوبي شکل ابلاغ کیږي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي د 14 ولایتونو ورزشي ریاستونو، امریتونو او مدیریتونو سره په اړیکه کې دي او په وخت یې د دفتر ریاست له لوري ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه شوې او تر مقام پورې رسول شوي دي. د نوموړي په خبره ژمن دي چې په وخت سره د ورزشکارانو وړاندیزونه او غوښتنې تر مقام پورې ورسوي او حل یې کړي. د دفتر ریاست د افغانستان اسلامي امارت د ورزش د عمومي ریاست په استازیتوب ټولو ورزشکارانو، زموږ د فدراسیونونو رئیسانو او د فدراسیونونو غړو ته که په مرکز او که په ولایتو کې دوی ته ډاډ ورکوي چې انشاءالله ستاسې په کارونو په چارو کې او ستاسې په کاغه سفري ستونزې وي، که هغوی نورې اړوندې غوښتنې له مقام څخه لري یا دوی خپل پیشنهادات راځي، په دې کې به هیڅ نوه ستونزه او سختګي نه راځي. دفتر ریاست هغوی ته احکام ترلاسه کوي او جواب په ډېر لنډ وخت کې ورکوي. د دفتر ریاست د اسناد او ارتباط امریت دا هغه ځای دی چې د دفتر ریاست اړوند ټول اجرایه کارونه پکې پر مخ وړل کیږي. د دوی د غوره مدیریت له کبله د نورو ادارو، وزارتونو او مراجعینو غوښتنو ته په وخت رسیدنه شوې. د نوموړي په خبره ټول کارونه یې په معیاري شکل پر مخ روان دي او د خلکو او ورزشکارانو ستونزو حل ته پر وخت اقدام کړی دی. د اسناد او اړیکو امیر ویس احمد صافی وایي د وزیرانو شورا د کابینې پریکړو مصوبې، حکمونه، فرمانونه او اوامرو د تعقیب څارنه او د توحید په مخه د راپورونو راټولول د دفتر ریاست له عمده او اساسي دندو څخه شمیرل کیږي چې په خپل وخت کې کارونه اجرا او راپور عالی مقام ته وړاندې کیږي. همدارنګه د وزیرانو شورا د کابینې پریکړې، مصوبات، احکام، فرامین، اوامر او هدایتونه چې زموږ ادارې ته راځي د ریاست دفتر لخوا نه تعقیبیږي او څارنه کیږي او د توحید په خاطر د ټولو شعبات څخه گزارش راټولیږي او عالی مقام ته په خپل وخت لیږل کیږي. د رئیسانو ټاکنې، د ټاکنو منظوري، د فدراسیونونو اموال او د سفرونو تنظیم چارو ته په وخت ځواب ویل د دفتر ریاست له عمده لاسته راوړنو څخه دي. بیابان دی راتلونکی مو روښان